په ډېره لنډه موده کې د مجاهدینو له لوري 1500 پاکستاني ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې. پاکستان د یادو بریدونو پړه پر افغانستان اچوي او د تیرې ورځې د بنو برید په غبرګون کې تازه د اسلامي امارت سفیر هم احضار کړی. دا چې د پاکستان حکومت ولې دومره په ویره کې دی، څنګه دومره لنډه موده کې 1500 ځواکونه هلاک سول، په اړه د اسلامي امارت مشرانو څه ویلي، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پاکستان د اسلامي امارت د سفیر مرستیال د دغه هیواد پر پوځي اډې د وروستي برید له امله احضار کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د اسلامي امارت مرستیال سفیر په خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني طالبانو تحریک د کومندان حافظ ګل بهادر د ځواکونو لخوا د وروستي برید له امله احضار کړ. پاکستان له اسلامي امارت وغوښتل چې دغه برید په بشپړه توګه وڅېړي او سمدستي اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د چنګاښ په 28مه په یو بیان کې لیکلي، د افغانستان له موقت حکومت څخه وغوښتل سول چې د بنو د حملې په اړه په بشپړه توګه څېړنه وکړي او د عاملینو په وړاندې دې ژر تر ژره قوي او اغیزناک اقدام وکړي. په دې اعلامیه کې یو ځل بیا له اسلامي امارت غوښتل سوي چې د دا ډول بریدونو په ترسره کولو کې د افغانستان د خاورې د کارولو مخه ونیسي. په اعلامیه کې راغلي پاکستان په افغانستان کې دننه د ترهګرو ډلو د شتون په اړه خپله جدي اندېښنه چې د پاکستان امنیت ته ګواښ پېښوي تکرار کړه. دا پیښې د دوو ورونو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو خلاف دي. پاکستان وایي دا برید د سیمې امنیت ته د ترهګرۍ جدي ګواښ څرګندوي. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستاني پوځ پر یوې اډې د پاکستاني طالبانو تحریک د مشر حافظ ګل بهادر د وسلوالو د برید په پایله کې 8 سرتیري وژل سوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د حافظ ګل بهادر ډله په افغانستان کې میشته ده او پوځ به له افغانستان څخه د ګواښونو پر وړاندې لازم اقدام وکړي. اسلامي امارت تل د افغانستان له لوري پر ګاونډیو هیوادونو هر ډول برید رد کړی دی. پاکستان د افغانستان اسلامي امارت ته اخطار ورکړ چې که چیرته یو ځل بیا داسې بریدونه په پاکستان کې وسي نو موږ به په افغانستان کې عملیات پیل کړو. خو په غبرګون کې د اسلامي امارت د دفاع وزارت د پاکستاني چارواکو د دغو څرګندونو په غبرګون کې پاکستان ته سخت خبرداری ورکړ او ویل چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې هر ډول یرغل وکړ له جدي پایلو سره به یې مخامخ سي. د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلي وو چې د سخت دریځو د تعقیب لپاره به خپل عملیات د افغانستان خاورې ته وغځوي. همدارنګه د تیرو 3 میاشتو د تشدد په ترڅ کې پاکستان کې څه باندې 1500 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. یوې څېړنیزې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د اپریل، می او جون میاشتو کې 240 بریدونه سوي چې پکښې 380 کسان وژل سوي او 220 نور ژوبل سوي دي. د جولای په میاشت کې هم په پښتونخوا او بلوچستان کې ګڼ شمېر بریدونه ریپورټ سوي دي. د CRSS ادارې په راپور کې ویل سوي په 240 بریدونو کې 80% په پښتونخوا او بلوچستان کې سوي دي. راپور وایي په دې بریدونو کې د 2 DSP افسرانو په ګډون 1 پولیس عسکر او د یو کپټن په ګډون 15 پوځیان وژل سوي دي. TTP ویلي د روان کال اولو 6 میاشتو کې نږدې 1500 بریدونه کړي دي. په دې کې زیاتره بریدونه په پښتونخوا کې سوي دي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.